السلام علیکم څنګه شای جوړه سکړاس په خیر شخ به جوړه وخت منځ کوم د دې تعریف په سبجیکټ خبرو کوم سبجیکټ د شروع کول د مخ خبر یو دوه خبرې په پاد وساته په دې کې کوم یو داسې یو تصویر را یا عکس را لې یا یو داسې خبره را لې چې پښکاغه غیر مناسب او هغه د پر بخښ کوي د سبجیکټ دغه سبجیکټ دی سید ریپروډکټیو هورمونز مرخصه دي په کوم یو راخصه دي ایچ پی ال پر راخصه دي ایچ پی ال چې یو په دې ټول سره خلاصي سید ایچ پی ته وایي کېږي هیومن پلیسنټل لیکټوجن وایي کېږي سید په بل نامه هم دی ته وایي کېږي هغه ته وایي کېږي کوریونیک سیمټومو ټروپین په نامه باندې یادېږي سید ازو مختزو هیومن پلیسنټل لیکټوجن از هورمون that is released by the placenta during pregnancy. HPL یو هورمون دی چې د امیدواري پر مهال د پلازما او د پلیسنټا لخوا خوشې کیږي. یعنی د دې جملې مطلب دا دی دی وایي چې دا کې د ایچ پی ال چې دی دا یو قسم هورمونز دی دا څه وخت جوړېږي او چیرې جوړېږي دا جوړېږي په پلیسنټا کې جوړېږي پلیسنټا د عکس کې وینئ دا پلیسنټا ده چې دا پلیسنټا بیا چې شته پر دې باندې بیا زه په بعد کې ویډیو جوړوم یا به راغلی پر دې باندې چې ده ډېر غټ ورته کېږي دا په پلیسنټا جوړېږي دا هورمون نو څه وخت جوړېږي هغه وخت جوړوي چې کله دا کوچنی جوړېږي یا جوړ شي یا اول ورځې یا داسې کېږي نو د کوم چې زنانه یا امیدواره یا کوچنی ولري په هغه وخت کې دا جوړېږي سید شاید دې ته وایي کېږي په بل نامه هم وایي کېږي یعنې بل شی باندې هم درته خلک یې پېژني هغه دې ته وایي کېږي سنګل چین پولي پیپټاید هورمون یعنی په دې نامه هم دې ته وایي کېږي یا دا دی دې ته ویل کېږي یعنی دا سنګل چین والا دی سیده بل دا چې دی دا سیملر ټو جی ایچ اور پرولیکټین هورمون دی وایي دا خاص لکه جی ایچ څنګه کار کوي او پرولیکټین چې څنګه کار کوي جی ایچ گروث هورمون ته وایي کېږي او پرولیکټین چې دی هغه خپل ځان ته بل هورمون دی دا وایي لکه څنګه چې دا کار کوي دغسې دا هم دی سیده اوس ګورو چې د دې فنکشن څنګه دی اول فنکشن زه د زنانو د طرف بیا زه د نارینهو ده یعنی فنکشن مطلب دا د فعالیت د چې کوي زموږ په جسم کې د دې کار چې دی د پلیسنټل هورمون د دې کار چې دی درته چې مخته زو د پلیسنټا از ا structure in the uterus that provides nutrients and the oxygen to the fetus پلیسنټا په رحم کې یو جوړښت دی چې جنین ته د غذایي مواد او اکسیجن چمتو کوي یعنې د مطلب دا دی د دې جملې مطلب دا دی چې کوم دی وایي د پلیسنټا چې ده پلیسنټا په کوم ځای کې ده دننه په یوټرس کې ده په دا عکس کې به ووینئ زه هلته په بل عکس کې هم درښکاره کوم دی وایي دننه په یوټرس کې ده یوټرس بیا چې دی په دې باندې هم ویډیو راغلی ده په بعد کې درځم دی وایي په دننه په یوټرس کې ده دی چې کې غذا اکسیجن غذا اکسیجن کوچني ته ورستی پیټس چې دی کوچني ته وایي یعنی د کوچني جوړښت یعنی سټارټینګ چې دی دغه ته غذا دی ګرځه برابري او اکسیجن دی ورستی سیده هدې مخته ځو په څنګه طریقه د غذا رسي او چش رسي دا اوس دلته مخته وګورئ which is the use of fats and carbohydrate for energy کوم چې دی د انرژي لپاره د غوړ او کاربوهایډریټ کارول دي یعنې د دې جملې مطلب دا دی دی څه هم کوي هلته دی راسي دا کوم فیټس چې دي زموږ کوم چربي چې دی یا کوم موږ غوړ چې دی او یا کاربوهایډریټ د شوګر یو فارم دی خیر په دې بیا ویډیو راځي کاربوهایډریټ چې دی هغه په انرژي باندې تبدیله کړي یا هغه ته وایي انرژي جوړه کړي یا هغه خپله په انرژي جوړه شي یا په انرژي باندې کار کیدی یعنی دغه څه کار واخلي په انرژي باندې شي کوچني ته انرژي ورسي فیټ ورسي شوګر ورسي کاربوهایډریټ ورسي هدي اوس مخته these help to break down fats from foods more efficiently allowing them to be used as energy د مرسته کوي چې د خوړو څخه د غوړو په ډیرو مسر توګه مات کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې د انرژي په توګه وکارول شي یعنې د مطلب دا دی د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې دی دا کم هورمونل چې دی یعنې د کم ایچ پی ال چې دی دوی کوشش کوي څه هم کوي د غذا څخه غوړي راماتوي په ځینو غذاو کې غوړي شته فیټ شته کوم چربي چې د هغه شته نو دی هغه ځینې رامات کړي هغه بیا دې څه چمپه وکړي دوی بیا ورسې اجازه ورکړي هغه ته چې یا یې بدل کړي په انرژي باندې انرژي څخه بیا موږ کار اخلو هغه بیا مخته ځي هدا بله جمله ګورو they believes is the stimulate to the milk gland to prepare your body for breast feeding نو دی یا بلیف کې یعنی یا یقین لري یا د خپله
سټیمولیټي چې سټیمولیټي کوم چې د شیدو ګلینډ دي د شیدو غدود چې په داتیانو کې بیا کوچني غدود دي هغه یا جوړ کړي یا برابر کړي یا جسم ته وایي چې ته خپله برابر کړه د چیش دپاره د شیدو دپاره د کوچني د شیدو دپاره کوله یعنې دا ته بیا شیدې لکې یا دا کوچني ته شیدې ورکړي برېسټ فیډینګ دپاره فیډینګ دپاره نو راځي چې It's also help to free up glucose, sugar for the fetus. د جنین لپاره ګلوکوز شوګر په خلاصولو کې هم مرسته کوي یعنې د مطلب دا دی چې دی کم چې دی دا شوګر چې دی د هغه د خلاصولو دپاره د چا دپاره کم چې د جنین دپاره د خلاصولو کې مرسته هم کوي یعنې هغه ور خلاص کړي چې هغه د شوګر څخه کار واخلي یا فایده واخلي سیده دته یو بله جمله هم استعمالیږي سیده انسولین رزسټنټ اور انټي انسولین د انسولین مقاومت یا انسولین ضد دا به بیا په مخکې د سر خلاصېږي چې دې ته انسولین ضد ولې وایي او پر دې ته په مقاومت ولې وایي کېږي یعنې دا دواړه به بیا په مخکې سر د خلاصوم اوس ما چې خالي په یاد وساتو چې دا انسولین رزسټنټ دی او انټي انسولین دی ولې دلته کوم اوس درته وایم جمله بیخي غټېږي بهر سبجکټ بیخي غټېږي اوس دا د زنانو فنکشن ختم شو اوس ګورو د نارینهو کې د فنکشن چیست فعالیت چیست سیده دغه د نارینهو د فعالیت تشریح کول د مخ څخه به یو په یوه شی باندې زه سر د خلاص کړم بیا به زه مخ ته سیده دا یو قسم پروټین دی سیده اوس د دې یو خپل مختلف ټایپ دی سیده زه ځو مخ ته پلیسنټل پروټین انکلود یعنی پلیسنټا کې چې کوم پروټین دی یا کوم پلیسنټل په نامه باندې کوم پروټین یادېږي سیده هغه په څو نومان دي زه درښیم یو دی اول نوم چې دی هغه HPL په نامه دی یعنی پلیسنټل لیکټوجنز بل دی یعنی SP1 په نامه باندې بیټا 1 ګلایکوپروټین دی ته وایي کېږي بل دی سپیسیفیک هم دی ته وایي کېږي سپیسیفیک لفظ ما سره ورک شوی دی صرف نو بل دی PP5 په نامه PP5 په نامه یعنی پلیسنټل پروټین 5 بل دی HCG په نامه هیومن کریونیک ګونوډوټروپین په نامه باندې یادېږي P5 په نامه باندې پروټین سته نو د دې فنکشن به اوس ګورو چې په نارینهو کې چیست دی سیده پلیسنټل پروټین 5 have been detected in human seminal plasma of 20 normal men and 40 patients with infertility د پلیسنټا پروټین کې 15 د انساني په سیمینل پلازما کې د شلو نارمل کې د کشف شوي دي او د نارینهو او 42 ناروغانو بنج کېدو په انساني سیمینل پلازما کې کشف شوي وي یعنې د دې جملې مطلب دا دی یعنې د دغه مطلب دا دی چې دی وایي چې دا کم چې دی د 15 د وایي د PP5 په نامه باندې چې کوم پروټین دی دا سیمینل پلازما کې دی سیمینل پلازما چې کوم نارمل انسانان یو د هغو په سیمینل پلازما کې شته یا چې هغه مریضان وي چې کوم اولاد نه کېږي یا تخم نه لري صحیح ده تخم سیمینل چې دی سیمینل پلازما و دغه ته وایي د زموږ مردار اوبه چې دی په د عکس کې به ویني دغه عکس ویني دا زموږ مردار اوبو ته وایي کېږي کوم چې زموږ مني چې موږ بولو ده ته وایي کېږي په دې دا پلازما سیمینل پلازما دې ته وایي کېږي په دې کې دا شته په نارمل انسان کې هم شته په چې کوم اولاد نه لري په هغو مریضانو کې هم شته راځئ چې مخ ته ځو they are very significantly higher level of HCG in human with normal sperm counts than with oligospermia or azoospermia په انسان کې د HCG کچه د نارمل سپرم شمیره سره په پام وړوي او بیا د لوګوسپرمیا یا ایزوسپرمیا سره وي د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې کله د HCG پروټین دی هغه ماته ټول 15 قسم پروټین دی یو قسم دی که HCG چې ده یا PP5 چې راسي د دې دا علامات کېدای شي یا زموږ په جسم کې یا د دې چې لوړ راسي زموږ دا علامات کېدای شي یا اولیګوسپرمیا کېدای شي یا ایزوسپرمیا کېدای شي اولیګوسپرمیا چې شته او ایزوسپرمیا چې شته اولیګوسپرمیا د یو عکس وګوره نارمل سپرم چې دی هغه دغه نه اولیګوسپرمیا نه وي لږ مقدار کې بخښه لري او ایزوسپرمیا نارمل چې هغه یي او ایزوسپرمیا کې نه وي چش نه وي تخم نه وي سپرم دا سپرم سیل چې دی دا نه وي اوبه خو یې پشت کې منی یي لیکن په هغه کې دننه تخم نه وي ایزوسپرمیا کې تخم نه وي په دایو کې بیا تخم کم وي یعنې دی وایي ستا یا تخم کم راځي یا د تخم نه یعنې وچ د وچ علامات در سره کېدای شي دغه HCG پورته کېدل دغه شانته علامات ورکوي صرف یوه بله جمله د ته هم به زه مخ ته سیدم suggested that PP5 may have significant
biological functions in the maintenance of sperm monthly. وړاندیز کوي چې د پی پی پایپ ممکن د سپرم حرکت ساتلو کې په هم وړ او بیولوژیکي فعالیت ولري. نو زه مخته چې ګورو دا په زنانو کې څونه نارمل دی، په نارینهو کې څونه نارمل دی. څه ده؟ نو اول راخلو میل یا نن پریګننټ وومن، سړی یا هغه زنانه چې کوچنی نه لري، هغه د 0.7 سي بیا 0.0 بیا د 0.7 سي د 10 مایکروګرام پر ملي لیټر پورې نارمل دی. سي ده راځو ګورو زنانې کوم زنانې چې کوچنی لري هغه بیا خپل وقفې لري. سي ده اول ټرایمستر چې ورته وایي اف پریګننسي د هغه د 0.7 سي بیا د 10 پورې د 0.7 سي بیا د 2.7 سي د 10 مایکروګرام پر ملي لیټر پورې دی. سي ده او سیکنډ ټرایمستر کې چې دی یعنی په دوم سیمستر کې چې دی ټرایمستر کې چې دی پریګننسي ده هغه د 0.7 سي د 500 پورې راځي یا د 0.7 سي د رابعه پورې مایکروګرام پر ملي لیټر پورې په دې مابینځ کې راځي. سي ده ترډ یعنی ټرایمستر او پریګننسي هغه د 4.7 سي 15 بیا د 12 سي د 80 مایکروګرام پر ملي لیټر پورې په دې مابینځ کې راځي. سي ده دا پورته کښته کېږي په پریګننسي کې دا ډیر پورته ځي. سي ده زه ګورو چې په زنانو کې دا په کم حالات کې پورته کېږي او په نارینهو کې دا په کم حالات کې پورته کېږي او په کم حالات کې کښته کېږي. زه اوس ګورو اول په زنانو کې ان فیمیل. نو ګورو a high level could be an indication of diabetes or multiple fetus. لوړه کچه د شکرې ناروغي او یا د جنینونو نشه کېدای شي. د دې مطلب دا دی وایي چې کله په زنان کې دا لوړ راشي یا نو دا د شکر مریض لري یا د ډېر کوچنیان په دانس کې لري یا فیټس چې کوم حالات دی هغه ډېر سوي دي سره زه مختم. په نارینهو کې د دې مطلب چې دی ان مین های لیولز اول ډایبټیز کېدای شي، د شوګر علامات کېدای شي یا میتابولیک افیکټ کېدای شي. یا میتابولیک افیکټ هغه ته وایي کله چې یا شوګر موګر یا دا نور کیمیکل دا چې په اپس کې کار کوي هغه کېدای شي اکیوټ میتابولیک چې ورته وایي یا سپرم ډیسورډر کېدای شي یعنی په سپرم کې په تخم کې یو مسله شته. سي ده ازو چې ګور په زنانې کې د دې لو کنډیشن چې شته. سي ده مس ګریج کېدای شي یا پری کلمپزیا ورته وایي کېږي یا پرابلم وذ دی پلاسینټا اف پیټل گروث یعنی دا کېدای شي چې په پلاسینټا کې مسله وي یا کم فیټل چې دی یا کوچنی چې دی د هغه په ګروث کې مسله وي هغه غټیږي نه بل داسې یو ترتیب مسله ورسره وي. سي ده اوس ګورو په نارینهو کې دا په څه وجه کښته کېږي. سي ده ان سپرم کاونټینګ پرابلم کېدای شي یعنې سپرم چې کوم تخم دی د هغو شمارلو کې مسله شته. مثلا اولیګوسپرمیا کېدای شي یا ایزوسپرمیا کېږي. دا دواړه ما مخکې درته وویله ما چې په یاد وساته. زه ځو چې مخته ځو د دې ټیسټ څنګه کېږي. ځینې ټیسټ د دې داسې کېږي چې هغه زنانو څخه په سیرم کې کوي یا هغه فلوډ راخلي چې کوم فلوډ په کوچني کې چې دي په هغه راخلي او په نارینهو کې بیا داسې کېږي چې سپرم که د سپرم تخم مسله یې وه نو دوی هغه د سپرم پلازما راخلي یا په جسم کې چې کوم سیرم دی هغه راخلي. سي ده نو په دا دوی کې چې هر شی در سره و ته منی ویډاس کې هم کېږي کوبس E40 412 کې هم کېږي. په کوبس کې دا په غټ ماشینان کېږي تقریبا په کوچنیانو ماشینانو کې دا نه کېږي. سي ده کوم ویډیو خټه سوي یا یو غلطي ما پکې کړې نو بخښه به کوئ او کوشش کوئ چې لایک کوئ او په دا ټیسټ پر برابر باندې بیا زه نور انفارمیشن هم راوړم انشاءالله در سره شریکوم.